بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږو ملګرو دوستانو، نن ویلاګ لیټ په هم راځي، خو ستاسو را خواست چې نن به هم مهم خبرونه باندې یو خو عمران خان د هسپتال راوستو باندې خبرونه ګرم دي. دا صورتحال دی د وزیراعلی خیبر پښتونخوا گرفتاری حکم ورکړی شوی دی. ورسره چې کوم خیبر پښتونخوا کې هم اوس غیر قانوني افغانانو لپاره 15 یونټ جوړې شوي چې خارجي په لاره باندې هم اوس وبسل شروع شوي دي، او په دې صورتحال باندې صوبه څه کوي، صوبې میکانیزم څه کوي، او وفاق څه کردار دی. بلخوا صوبه یعنی خیبر پښتونخوا حکومت در دې سر جوړ شوی دی، او په یو پالیسي کې لکه د وفاق چې کوم دی او تیرا اپریشن و په باندې خو الریډي اوس وفاق او نه هم د منې ډېر زیات خبرونه راغلل، او چا کې خو کمیابي تقریبا صوبایي حکومت ته ملاویږي، او صوبایي حکومت بینیا چې کومه ده هغه مضبوطه لګي، او د باندې یو سټیانډ اخیستی شو. خو غریب خلک څومره غریب خلک دي نه متاثره شول او څومره تکلیف رسي. نن هم گورنر او د مسلم لیگ نون چې کوم ځای غټ غړی دی ډاکټر عبیدالله چې کوم د امیر مقام ورور دی، هغه ملاقات کړی دی، هغه سره هم راځي ورته ووایه نو ما به ورسره کړي وي. نو هغه په صورتحال باندې خبره کومه چې دا ولې اوس کیږي. خو بل طرف ته د افغانانو متعلق یعنی افغانستان سره چې کوم معاملات دي په دې باندې څه روان دي ګراوند، په دې باندې هم خبره کوو. تاسو ویډیو اخره پورې وګورئ، او که ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ او لایک کمنټس ضروري وکړئ. اول به زه راشم چې یو خو د افغانستان په حوالې سره مختلف خبرونه چې کوم دی وخت کې نیشنل میډیا یا انټرنیشنل میډیا چې کوم برینی هغه دی هم چاپ کیږي. پاکستان کې هم مختلف خبرونه راځي د افغانستان متعلق باندې، یو پالیسي په حواله سره بل سخت پالیسیانې چې کوملته قوانین راځي، د اسلامي قوانین سخت قوانین چې مخکې دوارو کې بو، نو په هغه باندې یو خبرونو باندې فوکس دی. دویم چې کوم بار ملکونو نه خاص کر یورپ ممالک کې هم اوس دا ویل کېږي چې غیر قانوني افغانان وبسلو سلسله شروع شوې ده، یعنی چا چې اسالم دپاره درخواستونه ورکړي دي هغه وباسي، همدغه شانتې ډیپورټ کوي، او بیا ورسره په نورو ملکونو کې هم دا شانتې یو سلسله روانه شوې ده. اوس ګوره دا خو یو دنیا یو نړۍ کې یو سچویشن چې کوم جوړ شو په دې صورتحال باندې اوس کا افغانستان حکومت یعنی طالبانو حکومت چې کم ټینګار دی یا کم ټینګوالی راوستی دی، خاص کر یو خو د هغې کرنسي کومه مضبوطه کړې ده، خو بل طرف ته معیشي صورتحال باندې هغو ډېر زیات فوکس دی، ترقیتي کارونو باندې هم، امن صورتحال باندې هم. ګو کې چې خبرونه د بحران متعلق مختلف چې کومه ځای پرابلمز دي، او هر ملک کې وي دلته غربت یا نور صورتحال باندې چې هم باندې هم افغانستان حکومت په خپل نورو ملکونو سره کوم تجارتي لاندې یا نور کسی چې کوم کېږي هغه روانې دي. موږ خبره کوو د افغانستان پاکستان صورتحال کم نمونه طرف ته لاړه یا کم وخت یې ونیوه، دومره وخت پورې زموږ ګمان نه و چې دومره بوشي یا خیال مې نه و، خو په دغه کې دې ځل کوم پاکستان سټیټ دی یعنی کم دا فیصله کوونکي دي، پالیسي میکرز دي، زما څومره خیال دی چې دې ځل کې اوس هغې په دې باندې دي چې دې ځل مونږ د کم ناکامۍ خبره مونږ کوو هغه پالیسۍ چې ډېر خلک پرې دا آوازونه وچتوي، خاص کر دغه پالیسي باندې، او بیا خیبر پښتونخوا چې کوم په دې باندې سټینډ اخیستی و، یو کې خو ورته کمیابي میلاو شو، اوس بل طرف ته یو ضد خبره هم راغلې ده چې دې وخت کې که دغه ناکامي مونږ ظاهره کړو نو په دغه باندې مونږ څه صورتحال راځي. ګو کې چې دې نه مخکې څومره پالیسي هغې شوي دي، کله هم پښتانه لیډرشپ دې نه خبره ساتلی شوی دی یا بند خبرو شوي دي، هغو ناکامۍ سره مخ شوي دي. دا ځل هم دا څومره پالیسي کوم جوړې شوي دي نو دې کې یو خو نه خبره ساتلی شوي دي، بل خوا هغو اوازونه دباو کول شوي دي. بیا یو حکومت یعنی صوبایي حکومت چې بلکل کل سامنے راغله په دې پالیسي باندې د افغانانو وبسلو او د افغانانو سره نور معاملاتو خرابولو په هغه باندې کل راغلل، هغه باوجود دې حد ته رسېدلي. اوس چې کوم
دی باندې تازه خبرونو چې کوم تاسو سره شیر کوم نور خو روزانه دغه بیس باندې دا چلیږي دیو کې خاموشي هم ده او داسې خاص بیانات نه راځي خو بندیزونه لارې بندې هماغه شانتي دي او بسلو سلسله روانه ده. اوس کیږي څه اوس ګوره د وخت کې پاکستان یو اندرونی معاملات ډېر سخت راګیر کړي. بل طرف ته که تاسو دا ګورئ چې یو بل ملک چې کوم په دغه کې انټرسټ اخلي کې سعودي عرب شو، ایران شو، ترکی شو، قطر شو، دا الریډي دی باندې خو سعودي عرب اوس کوم پټې هلې ځلې شروع کړي دي هم دغه دي چې د دې پاره یو داسې لار وتړي چې پاکستان افغانستان یعنی سعودي عرب سره یو بیلټ کې شامل وي او دغه ګمونه کې جو کې سعودي عرب خپل یو غلري چې خپل مفادات لري. خو دغه صورتحال باندې اوس هم پالیسي میکر پریشانه دي چې په دې وخت کې مونږه کم داسې کومې خبرې خاص کر د دهشتګردۍ متعلق وي چې هغه کې مونږ نرمۍ راوستی شو یا افغان حکومت سره په کمو خبرو د دوباره لارې خو به خلاصېږي خو اوس وجوهات یا رزلټ پورته څخه نقصان ډېر زیات وشو. که تاسو ګورئ دې وخت کې ډېر زیات نقصان چې کوم دی خیبر پښتونخوا پښتنو تجارانو دا وشو. دا په وخت سره بیا راوځي او د دې نقصان چې کوم زور دی دا به ورته پته لګي. خو بهرحال دغه منې زه تاسو ته دا راویلی شم چې روز بیس منې موږ ته ویو چې دغه منې غور روان دی خاموشي دا په خبرونو کې غټې خبرې نه راځي خو بیا هم د دې لپاره یو میکانیزم چې کوم سیسټم دی هغه روان دی چې د دې لپاره اوس مخنیوی څنګه وکړو. اوس راځو د سهیل افریدي په حوالې سره چې سهیل افریدي های کورټ اسلام آباد های کورټ باقاعده ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړه. دا یو هغه کیس و چې سهیل افریدي باندې دا الزام و چې دی یو بیان ورکړی چې دلته آرمي یا سکیورټي ادارې سپي ځان سره جومات ته نو بسلي دي. په دې باندې لږ خبرونه خپاره شوي وو هغه شیونو په هغه باندې بیا دغه یو سټیټ چې کوم په دې باندې دا کیس کړی دی چې دا د سکیورټي ادارو بدنامي او د آرمي بدنامي سبب دا د کوشش کړی دی. په هغه حوالې سره کې نن کوم کیس کې دا شو نو دا کې حاضري نه وه تیر په څو کیسونو کې غیر حاضر پاتې شو. نو دې وجې نه هغه عدالت اډر کړی دی چې دا فوري توګه ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ گرفتاری جاری کړي ده او دا د نیکسټ تاریخ ته پولیس گرفتار کړي او راولي. اوس ګورو به چې په دې باندې څه کېږي خو دا دومره غټ هغه نه ده را به شي هغه به وارنټ گرفتاري به ختمه شي. خو اصل کیس چې کوم ورته بل تیارېږي سهیل افریدي دپاره هغه خطرناک دی. اوس 8 فروری نه مخکې کېږي یا وروسته کېږي خو ما څه څومره خیال دی 8 فروری نه مخکې چې سهیل افریدي کم د 9 مئی کیس دی هغه کې لکه داسې نورو هم ډېرو زیاتو باندې د پی ټي آی قیادت باندې ایم پی ایس باندې کیسونه دي خو دغه کیس کې سهیل افریدي ویل چې 9 مئی کې هغه خطرات شته چې دا گرفتار پسې دا کیس سختوالی شي یا ګرفتار شي. اوس وضو عمران خان په حوالې سره ډان اخبار کې خبر چپ شو چې بیګا شپې راوستل شو هسپتال ته. همدغه شانتې بیا نن په ویلاګز باندې چې عمران خان داخل دی او دا کنه خو اصل کې چې کوم عمران خان راوستل شو زما کوم پاخه ذرایع دي تصدیق په دې صورتحال باندې چې عمران خان اتوار په شپې باندې یعنې 3 ورځې مخکې اتوار په شپې 12:30 بجې چیکاپ لپاره د آی یونټ دپاره د سترګو یونټ کې چې کوم ډاکټران دي هغو نومونه هم ماته ترلاسه شوي خو ذرایع د هغه وجې نه نومونه زه نشم ځایرولی خو عمران خان په اتوار شپه باندې راوستلی شو. باقاعده هغه چیکاپ شوی دی او د یو سترګې راویل کېږي چې هغه کې نقصان شته او هغه دومره سخت نه دی هغه علاج کېدلی شي او نور هغه بیا تقریبا 40 منټه دا کې دومره ټیم به لګېدلی بیا واپس اډیاله جیل ته سخت سیکورټي کې بوتلی شو. او راوستو ټیم کې یو یونټ نه علاوه نور انتظامیه هم نه خبره ساتله شوې وه خو سیکورټي سخت بندوبست کړی شوی چې هلته کې غیر متعلقه سټاف او نور هیچا ته اجازت نه و. ډېر خفیه طریقې سره دغه ګام چې کوم دی هغه سرانجام کړی شوی دی. په دې باندې بریسټر ګورنر پریس کانفرنس هم کړی دی چې هغه په دې باندې ډېر تشویش اظهار کړی دی چې خاندان نه دی خبر چې دا کم مریضی دی او څنګه تکلیف کې دی. نور څه د خو هسپتال زری دا وایي چې نور بالکل صحتمند و. اوس په دې حوالې سره وایي چې ملاقات هم نه کېږي. اوس دغه خبره راځي چې حکومت باندې پریشر راغلی دی نو اوس ممکنه ده
چې سبا عمران خان سره ملاقات وشي او دغه یو کوم خبرونه راوتې دي په دې زور باندې هم اوس حکومت مجبوره ده چې ملاقات وکړي چې عوام ته یا ولس ته یا فالوورز ته پته ولګي چې عمران خان بالکل صحتمند دی خو صرف د سترګې یو پرابلم هغه دی خو چې دغه ملاقات پرېږدي نو بیا به خامخا نور خبرونه هم راوځي هغه به څه وي بیا به هغه تاسو سره هغه وخت پته ولګي ثابته به شي چې څه دي خو دې وخت پورې دغه خبرونه تاسو نه غواړم اجازت انشاءالله چې نوي خبرو سره بیا تاسو خدمت کې راځم او خاص همدغه دی چې خپل ملګرو نه سپورټ کوي چې ملګرو هم سبسکرایب کړئ او لایک بټن لازمي دباو کړئ مننه خوشاله وباسئ